شپږ دېرش کلن خلاص مسلمان اوپنر توپوهونکی هاشم امله د انګلستان په ښایسته او عیاشو ښارونو کې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله ده چې تاسو به ټول راته روغ او جوړ واست. په دې هیله چې له نننۍ ویډیو خوند واخلئ. خو مخکې له دې چې ویډیو پیل کو که زموږ چینل تلاش چې مو سبسکرایب کړی نه وي په دې هیله چې درسره سبسکرایب یې کړئ تر څو په راتلونکي کې ښایسته او په زړه پورې ویډیوګانې تر تاسو در ورسیږي. شپږ دېرش کلن خلاص مسلمان اوپنر توپوهونکی هاشم امله د انګلستان په ښایسته او عیاشو ښارونو کې خو د کرکټ په سرسبزه لوبغالو پرته له دې چې اوبه وڅښي یا ډوډۍ وخوري لوبه کوي او ځلیږي. دا رښتیا دي چې د کرکټ لوبه پوره انرژۍ ته اړتیا لري. خو دې مسلمان لوبغاړي تر نړیوال جام مخکې پروژه کې په 2 تمریناتي لوبو کې 2 نیمه سلیزې جوړې کړي. امله د رسنیو دې پوښتنې ته چې پروژه کې کرکټ امکان لري وویل دا د کال تر ټولو ښکلې میاشت ده. زه په دې میاشت کې په ذهني لحاظ او هم په جسمي لحاظ آرام او با انرژۍ وم. دغه مبارکه میاشت ته په بېصبرۍ انتظار کوم او په پوره ډول ورته آماده وم. د دغه کلک مسلمان لوبغاړي افریقایي لوبډلې ته راتګ له ځینو کړاوونو هم تیر شو. داسې چې په لومړیو کې د نوموړي په زیات عمر نیوکې کېدې. خلکو ویل د ده عمر زیات دی او د ده پر ځای باید بل لوبغاړی راشي. کله چې ملي ټیم ته انتخاب شو بیا له یو بل پړاو هم تېرېدو. د بیرو او الکولو یوه غټه کمپنۍ چې د افریقا لوبډلې سپنسر کړې ده د لوبغاړو پر کمیز د خپل کمپنۍ نشان لګولی و کوم چې د ده پاک دین اسلام ترې مسلمانان منع کړي دي. دا له ملي لوبډلې د امله پر غورځېدو هم تمامېدونکی و. خو وروستۍ پرېکړه په دې وشوه چې امله به هر کال د دې نشان د نه لګولو په بدل کې جریمه ورکوي او همداسې یې وکړل. د امله لپاره سږنی نړیوال جام دریم نړیوال جام دی. امله په روژه کې د لوبو کولو دا لومړی امتحان نه دی چې ورکوي. تر دې مخکې په یوه ټیسټ لوبه کې ټوله ورځ په میدان سره لمر ته ولاړ و. خلکو یې له لوبې او سلوریزو خوند اخیست. خو کلک مسلمان هاشم امله به د اوبو څښلو په وقفه کې د دې پر ځای چې اوبه وڅښي په سر توی کړي او بیا به یې لوبې ته دوام ورکړ چې په هغه ټیسټ لوبه کې یې سلیزه هم پوره کړه. د امله لپاره د 2019 نړیوال جام لومړۍ لوبه هم پروژه کې وه چې د افریقا لوبډلې کپتان ټاس وګټو او لومړی یې توپچونه غوره کړه. امله په خوله روژه د لوبې لومړۍ پاڼۍ څه کم 3 ساعته په لوبغالي کې د انګلستان خلاف په ډګر ساتنه کې ولاړ و. دغه لوبه کې انګلستان ساوت افریقا ته 312 منډې هدف ورکړی و. امله له کوینټن ډیکاک سره اوپننګ ته راغی خو د انګلستان د چټک توپ اچوونکي جوفرا آرچر د یو بونس بال له امله پر هیلمټ ولګید. هاشم امله لږ زخمی شو خو هیلمټ یې مات او له لوبې بهر شو. امله تر نړیوال جام مخکې رسنیو ته ویلي و دی دغه نړیوال جام ته ډیر زیات منتظر و. هیله او هڅه یې دا ده چې دغه نړیوال جام کې به د سره سره افریقایي کرکټ ملي لوبډله هم ښه ولوبیږي.